لغمان قرغیې د ختیځ ښایست د فرهنګونو کور. یاره مسافره د کابل لاره دې خپله ده، یو ځلې لغمان شین لغمان ته مخ راواړوه. سمسور قرغیې هغه وطن دی چې د مینې، سمسورتیا، زرخیزۍ او فرهنګي بډاینې نښه ده. د کابل جلال آباد تاریخي او ستره لارۍ په یوه څنډه کې تیریږي او ښکلا یې ورته څنډه کړې ده. دا ولایت د افغانستان د ختیځ زون یوه ښایسته برخه ده چې د ننګرهار، کونړ او نورستان په څیر د مشرقي ښایست دی. که د افغانستان نقشې ته فکر وکړو، لغمان یې د غاړې هار دی، ننګرهار، کونړ او نورستان یې بهار دی. قرغیې د ادب د یو پاچا ستوري ټاټوبی. دا د لغمان ولایت یوه مهمه سیمه ده. دا د استاد پاچا الفت د زیږېدو ځای دی. همدلته د ادب ډیر نور شخصیتونه هم زیږېدلي او ځلیدلي دي. دا خاوره د استاد الفت، د استاد سعدالدین شپون، پوهاند محمد حسن کاکړ او نورو نومیالیو شخصیتونو ابدي ارامګاه ده او په خپله غیږه کې د دوی یادونه خوندي ساتلي دي. د طبیعت دا زړه راښکونکي او سمسوره خاوره د الیشنګ، الینګار او د کابل له سیندونو سره تړلې ده چې 3 سرشاره سیندونه یې پر زرغونه لمن روان دي. دا سیمه تل سمسوره، تل تازه، تل خوږه وي. دا سیمه د مسافرو د مزای دی چې د سمسورتیا او تازګۍ نایابه ښایست په خپل حسن کې رانغاړي. خلک یې میلمه پال او میړني افغانان دي. د شملو وطن ته راشه چې شملې درته په سر کړو، ته رڼا د ستورو راوړه مونږ به وینې د زړه درکړو. د ښارو ښکلا که نه وي، د دې غرو ښایست خوشته دی. د دې هست پامیر لمن کې ښاپیرو ښایست خوشته دی. موږ به خپلې ځوانۍ لو کړو، خو د وخت تیارې به لمر کړو. ته رڼا د ستورو راوړه مونږ به وینې د زړه درکړو. د خلکو مینه، کار او میلمه پالنه یې نامي ده. د قرغیو خلک درانه، زحمتکش او میلمه پال دي. دوی د خاورې، ادب، تاریخ، فرهنګ او عزت ساتونکي دي. بازارونه یې لکه د ولسوالۍ، منظر او چارباغ ډیر مشهور دي. د چارباغ جلبۍ او د مټایانو خوندونه د دې خاورې د خوږو یادونو یوه خوندوره برخه ده. قرغیې سیمه د بیلابیلو قومونو ګډ هستوګنځی دی. ترخیل، ناصر، عبدالرحیمزي، ستانکزي، ابراهیم خیل، خودخیل، اوریاخیل، احمدزي، صافي، پشیان، ملاخیل، جبارخیل او میاخیل پکې نسبتاً لوی قومونه دي. ډیری ځوانان یې لوستي دي او زیات شمیر یې له هیواده بهر ژوند او کار کوي. سمسور لغمان د قرغیو ولسوالۍ سربیره الینګار، الیشنګ، دولت شاه، مهترلام او بادپخ ولسوالۍ لري. پلان دی چې زر به فرشغان هم نوې ولسوالۍ شي چې دا به لا ډیر پرمختګ راولي. لغمان یو داسې ولایت دی چې نه یوازې طبیعت پکې سمسور دی، بلکې ذهنونه، فرهنګونه او تاریخونه هم پکې غني او بډای دي.